السلام علیکم. د شمشاد ټلویزیون ګرانو مینوالو د لر او بر ښاغلو پښتنو، زه نزار یوسفزی د شمشاد ټلویزیون په دې ځلانده ننداره کې یو ځل بیا د اپ ټلویزیون دوبۍ څانګې لخوا تاسو ته هرکلی وم. په خلیج کې قلم او پښتون د عنوان لاندې موږ د مشاعرو یو سلسله شروع کړې ده. تیر ځل موږ مشاعره کړې وه، خو د کتونکو د بېشمېره غوښتنو په رڼا کې دا د ایمیلونو، ټلیفونونو او د خطونو په رڼا کې موږ دې شاعرانو ملګرو له یو ځل بیا خپل سټوډیو ته د راتلو بلنه ورکړې ده چې راشي او خپل کلامونه ستاسو په وړاندې پیش کړي. د ایپ ټي وي او د شمشاد ټلویزیون همیشه دا کوشش دی چې په یوې کې په لکونو پښتانه میشته دي، هغوی هلې ځلې د هغوی که د کلتور په حواله دي، که د ژبې په حواله دي، که د ادب په حواله دي، هغه ستاسو په وړاندې راولي. زموږ دا کوشش دی چې د خپلې ژبې د خپل کلتور خدمت وکړو او چې په چا کې څه صلاحیت وي هغه د دنیا نورو پښتنو سره معرفي کړو چې دلته کې په لکونو پښتانه په یوې کې ژوندي دي. هغوی صرف ډوډۍ غم نه دي په مخ اخیستی، بلکې د خپل کلتور، د خپلې ژبې، د خپل ادب خدمت ورسره هم کوي. په دې ادبي پروګرام په خلیج کې قلم او پښتون په دې نننۍ مشاعره کې موږ سره ګډون لرونکي شاعران دي. ښاغلی اکبر علي اکبر د صوابی، ښاغلی لیاقت تصور د صوابی زیدی، ښاغلی انور چراغ صاحب د صوابی زیدی، ښاغلی خالد خان اسرت صاحب د صوابی نوي کلي، ښاغلی نزار الله نزار صاحب د صوابی شاه منصور او ښاغلی فضل سبحان عبد صاحب د ملکنډ درګۍ. د مشاعرې عمري شاعر اکبر علي اکبر لا د پښتو د جدید غزل بانی شاعر ښاغلی سیف الرحمن سلیم صاحب په دې شعرونو اکبر علي اکبر لا بلنه ورکوم مایک ته دراتلو چې ته په دې نه راځې خو زړه مې دلته بیا راولي، ته په دې نه راځې خو زړه مې دلته بیا راولي، زه چې ستا لاره کې ودرېږم ځان له زړه ښه کوم او ته چې رانغلې ستا یادونه مې راغاړه باسل، ته چې رانغلې ستا یادونه مې راغاړه باسل، زه چې یوازې شم یریږم ځان له زړه ښه کوم او د ژوند غمونه داسې نه دي چې ما نشي موتی، د ژوند غمونه داسې نه دي چې ما نشي موتی، زه چې ستا زلفو کې پټېږم ځان له زړه ښه کوم. د سیف الرحمن سلیم صاحب په دې شعرونو باندې ښاغلي اکبر علي اکبر له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې نومرځي. ښاغلی اکبر علي اکبر. وی ته خاندې رقیبه اخر څه پورې، ته خاندې رقیبه اخر څه پورې، رنګ پسې مې خاندې او که زړه پورې، تا مې زړه ته مړ انګار پوکلی و او تا مې زړه ته مړ انګار پوکلی و، اور درته د خپله ځانه شه پورې او لنګ مې کړو څادر در پسې ګرځم، لنګ مې کړو څادر در پسې ګرځمه، سری مې لمن کړه ګریوانه پورې او ما پسې د بروټ هسې انخته دی، ما پسې د بروټ هسې انخته دی، کور راله رقیب جوړ که کاله پورې او ستا بڼو قلبیل راله سینه کړله، ستا بڼو قلبیل راله سینه کړله، غشي وو د زړه مې وخاته پورې، ستا په انتظار کې زه ساده اکبر او ستا په انتظار کې زه ساده اکبر، ناست یم تر ماښامه دیواله پورې. دا ښاغلی اکبر علي اکبر صاحب چې ډېر خوندور غزل او ډېر خواږه شعرونه موږ ته واورول. د ده نه پس د مشاعرې دویم شاعر ښاغلي لیاقت تصور له د پښتو په دې ټپه باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې د لښکرونو ملک ته وایه، د لښکرونو ملک ته وایه، په مړو موړ شوې که نه نور وکړو جنګونه. په دې ټپه باندې ښاغلی لیاقت تصور له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې نمرځي. ښاغلی لیاقت تصور صاحب.
غزل عرض دی خیر د قاتله ته په ما باندې زړګې مسیزه خیر د قاتله ته په ما باندې زړګې مسیزه خو د فطرت د ښایستونو پسرلې مسیزه ظالمه دا د لږو توندو ذریعه ده زما ظالمه دا د لږو توندو ذریعه ده زما مال غنم مال جوار مال پټې مسیزه دا په ماحول کې تازگی او زندگی راولي دا په ماحول کې تازگی او زندگی راولي زما د غرونو چنارونه او لرګې مسیزه بارود دیوسا چرته لري په دریاب لا هوکړه بارود دیوسا چرته لري په دریاب لا هوکړه زما د ګل په شان په خاور نور هیڅ شی مسیزه غصه سړکړه د حسین د سور و نخلی غصه سړکړه د حسین د سور و نخلی د نفرتونو په اور ځان له دا زړګې مسیزه تصور ټول انسانیت لپاره امن غواړي تصور ټول انسانیت لپاره امن غواړي قاتل پرېږده بس خدای دپاره دې مسیزه دا ښاغلی لیاقت تصور صاحب چې ډېر خوندور غزل تي موږ واورېد د مشاعرې په دې مرحله کې اوس ښاغلي انور چراغ صاحب له د پښتو په دې ټپه باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې خدای دې د ښې ورځې خاوند کا خدای دې د ښې ورځې خاوند کا چې د ریمنې لوپټې نه خلاصه شم په دې ټپه باندې انور چراغ صاحب له بلنه کوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې نمانځي ښاغلی انور چراغ صاحب غزل دی خپل یې داسې هر یو ته خاندل به درته ګرانه شي خپل یې داسې هر یو ته خاندل به درته ګرانه شي ومنه د ډېرو زړه ساتل به درته ګرانه شي او زړه چې غني نه لري د وخت گردش زغمې نه شي زړه چې غني نه لري د وخت گردش زغمې نه شي ژوند په نیمه خېټه تېرول به درته ګرانه شي او دلته ما سره دا د چوپال تیارې قبولې کا دلته ما سره دا د چوپال تیارې قبولې کا هلته په محل کې شپه کول به درته ګرانه شي او شیخ ژوند به هم بایلې خندا به په دار هم کوي شیخ ژوند به هم بایلې خندا به په دار هم کوي تش په دې تسبو جنت مندل به درته ګرانه شي او لاس د محبت چې د جانان په لاس کې کی نه دی لاس د محبت چې د جانان په لاس کې کی نه دی اور ته د خلیل غوندې دانګل به درته ګرانه شي او نن که د چراغ خپله ژبه خپله نه کړله نن که د چراغ خپله ژبه خپله نه کړله نوم د یار غزلو کې ستایل به درته ګرانه شي نن که د چراغ خپله ژبه خپله نه کړله نوم د یار غزلو کې ستایل به درته ګرانه شي دا انور چراغ صاحب چې ډېر خوندور غزل تي موږ واورېدو د مشاعرې په دې مرحله کې زه ښاغلي خالد خان اسرت صاحب له مایک ته د راتلو هم د هغه په دې شعرونو باندې بلنه ورکوم چې ګلې خو په زلفو د ټومبلو خلک چرته دي ګلې خو په زلفو د ټومبلو خلک چرته دي تا باندې د حسن د شیندلو خلک چرته دي او رابشي خو مونږ به غمازیان مینې ته پرې نه دي رابشي خو مونږ به